السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د درود شریف لیکل څومره اجر او ثواب لري. سړی درود شریف ولیکي د کاغذ پر مخ باندې. پخوا چې به خلکو خطونه لیږل سره یو بل ته، او دغه رنګه مسنونه طریقه هم د سړی کتاب جوړي، رساله جوړي، په سر کې به حمد و ثنا د الله جل جلاله ولیکي، بیا به درود شریف لیکي. ابو هريره رضي الله تعالى عنه څخه روایت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب في كتابه صلى الله عليه وسلم کاغذ کې څوک درود شریف ولیکي، ملائکې مغفرت لره غواړي مادام په کتابه، تر څه وخته پورې چې د ده په کتاب کې په ورقه کې هغه درود شریف لیکلی خراب سوی نه وي. دغسې بل روایت کې راځي من صلى علي في كتاب، که څوک په لیکای شکل باندې پر ما باندې درود شریف ووایي ولیکي، ما دام اسمي في الكتاب، ترامي هغه وخت پورې چې نوم په کتاب کې ملائکې به ولره مغفرت غواړي. ملائکې د الله جل جلاله بیخي ډېر دي. وکیع بن جراح رحمت علیه وایي لولا الصلاة على نبي صلى الله عليه وسلم، کله د حدیث په ویلو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم درود شریف نه وای، ما به حدیث نه وای ویلي. دغه محدث هغه عالم شیخ چې دا ډېر د حدیث سره یې شوق و چې هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک نوم یادېږي، زه درود شریف وایم. بل روایت انس رضی الله تعالی عنه څخه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا کان یوم القیامة، د قیامت ورځ راسي یجي و اصحاب الحدیث، دغه حدیث چې بیانوي دغه علما به راسي، فیقول الله تعالی الله جل جلاله ورته انتم اصحاب الحدیث، تاسو هغه خلک یاست د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک حدیث مو بیانوله، او پر محمد صلی الله علیه وسلم بارک باندې مو درود وایه، انطلقوا الى الجنه، و جنت ته ننوځئ دغه درود په برکت باندې. نو دا چې په ځای درود شریف کتاب تر چاپ لاندې دی، چاپ سوی به یې ورسره برابرېږي. په دغه وجه مې دغه بیان هم وکړي چې چا کومک یې کړی دی. نو تاسو یې داسې سرمایه لاسته راوړله چې دی دغه کتاب چې تر هره وخته پر مخ د مځکې ګرځېدی، که څوک وایي که نه وایي، تاسو ته ملایکې د مغفرت دعا کوي. هغه که چا ووایي هغه ثواب خو یې هلته ایله که. نو چې په انګریزي چاپ سوم، په اردو کې چاپ سوم، په فارسي کې چاپ سوم، په پښتو کې چاپ سوم، نو اندې په دنیا کې به دی مسلمان نه وي، هر توکم ته به ورسېږي. که پښتو نه وه زده، اردو یې زده وه، هغه بیا م ووایي. که اردو زده وه، فارسي والا بیا م ووایي، انګریزي والا بیا م ووایي، پښتو والا بیا م ووایي. نو د ویم خو جلا ثواب و اجر دی. او دغه که ونه ویل چې دغه یې زه کښېږدم په کتابخانه کې بند یې کړم، بس هم تاسو نه یاست محروم، او بلکې ما خو چاپ کړی دی دغه دپاره دی چې زه خلکو ته ورسوم او وویل شي. الله جل جلاله دې ستاسو هر روپۍ، که چا یوه روپۍ کومک یې کړی، که چا لک روپۍ کې کړی، که چا 2 لکه کې کړی، که چا 15 لکه کې کړی، الله جل جلاله دې خپله کامله رضا او نصیب کړي. الله دې په ورځ د قیامت په خلکو کې راپورته کړي چې ساره له ما چې وایي انطلقوا الى الجنه، و جنت ته ولاړ سه. سبحه یو سل درې شپېته، یو سلو څلور شپېته، کتاب الاعلام بفضل الصلاة على نبي صلى الله عليه وسلم. او دغه رنګه د درود شریف متعلق د ابي قرصافه رضی الله عنه څخه روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم من اوى الى فراشه، که څوک ماښام بیدېږي دا سورة الملک ووایي تبارک الذي بیده الملک، بیا دا درود شریف ووایي او دا دعا وکړي اللهم رب الحل والحرام ورب الركن والمقام ورب المشعر الحرام بحق كل آية أنزلتها في شهر رمضان. هي ده حلو ده حرم رب، حرم ده باندې د حلوه حرم
د مسجد عایشې ته چې ورسې دا متکحل یې د رکن و د مقام د رکن ایماني و د مقام ابراهیم رب المشعر الحرام او د مشعر الحرام رب چې د مزدلفه کې مسجد دی یا مشعر الحرام ټول هغه د مناسکو ځایو ته ویل کېږي په حق د هر آیات سره چې تا په شهر رمضان کې نازل کړی دی بلغ روح محمد صلی الله علیه وسلم تحیة وسلام او روح ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورسوه تحیة وسلام زموږ درود وسلام 4 مرات دا کلمات کې څلور ووایي وکل الله به ملکین الله دې ملایکې ورته مقرر کړي حتی یأتي محمد صلی الله علیه وسلم هغه ملایکې ور رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راسي وایي نه پلانه به پلان پلانکي د پلانکي زوی په تا سلام ووایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وایي زه هم پلانکي ته سلام وایم السلام ورحمة الله وبرکاته نو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سلام کې څوک یاد کړول سي نو باره بیا ته دې غټ بشارت سیره دي او دغه رنګه ابن بشکوال عبدوس الرازي څخه ذکر کړی دي که چاته خوب نه ورځي او چې ویدېږي ان الله وملائکته یصلون علی النبي ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما دغه آیات شریف ووایي وروسته درود شریف ووایي الله جل جلاله په خوب ورنصیب کړي سپاتاویه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احکامها فضائلها فوائدها الله جل جلاله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې د درود شریف سره مینه پیدا کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره مینه پیدا کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک محبت الله په موږ تاسو کې ډېر کړي دو درو شاګردانو خوبونه لیدلي وو دې ګیله نه کوي انتظار دې وباسي که د راتلونکي جمعې مخکې ورفارغه شومه خوب به معنا به په جلا میسج کې وکړم او که مشغوله شومه راتلونکي شپې د جمعې شپې ته که ژوندي ور روانه په ځای درود کې مې بیان کړم دا څو شپې په سفر کې یم مریض یم نو نه یم ورفارغه شوی چې او خوبونه یې واورم او جواب یې کړم ځکه دا خوب سالم فکر غواړي سړی څه ورته متوجه او سړی فرار و تقرار په حالت کې نه پر ځای نه پر بیابان او مریض مې سره نو بیا سړي فکر سوچ نه ورلېږي الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول اهل د درود شریف وګرځوي الله دې له موږ تاسو څخه راضي سي الله جل جلاله دې سعادت دارین موږ تاسو ته رانصیب کړي الله جل جلاله دې موږ تاسو د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم په مخلصو امتیانو کې راپورته کړي او الله جل جلاله دې موږ ټولو شاګردانو مخلصینو ته صغیره او کبیره ګناهونه رامعاف کړي الله دې موږ سره په ټولو ثوابو کې راشریک کړي الله جل جلاله دې هغه څوک چې زموږ سلامونه وروح ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضور شریف ته رسوي الله جل جلاله دې خپله کامله رضا ورنصیب کړي او الله جل جلاله دې سره له اولادو له اهل جنتیان کړي خاص الخاص الحاج حبیب الله محمد امین المدني چې سپین ږیری شخصیت دی موږ د پلار لاس ورکړی دی چې د پلار پر ځای مو هم دی او موږ سره ډېر محبت هم لري دعا یې هم ورته کوو نو سلامونه مې دی په سپینه ډېر رسي مریض هم دی وایي ته ما ته دعا کوه ما زه ستا د دعا پوره وړی یم ته زما سلامونه رسوه والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته